السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته د هغه فلمونو ذکر کوو چې د پښتو په سینما کې ګنده ترین او فحش-ترین فلمونه وو چې دغه د وجې نه د پښتو سینما برباده شوله. دوستانو، دغه فلمونه چې کله هم ریلیز شول نو د هغې نه پس په داسې فلمونو باندې بیا پابندي ولګېدله او خلکو به دغه فلمونه نه خوښول. د دغه فلمونو لیست موږ تیار کړی دی. دغه فلمونه که تاسو ګورئ هم نو بیا یې ځان له وګورئ. په دغه کې اولنی فلم دی چې نوم یې دی د سپي لکۍ. د سپي لکۍ کې څنګه تاسو وینئ چې مشهور اداکارانو لکه بدر منیر، طارق شاه او داسې نور. د سپي لکۍ فلم کې علي مسلم ویلن و چې هغه پکې د سپي لکۍ کردار ادا کړی و. په هغې کې به هغه د پیغلو جینکو سره دغه غلط کاري کوله او په دغه فلم کې داسې غلط سینونه ریکارډ کړي و چې هغه د پښتو د سینما دپاره د زوال سبب وګرځېدو. دوستانو، راځو دویم نمبر ته. په دویم نمبر باندې دی لور د شیطان چې دا هم د پښتو د سینما یو ګنده ترین او فحش ترین فلم و. په دې کې مین لیډ رول سنیتا خان ادا کړی چې هغې د خپل فحش ډانسونو او فحش اداکارۍ په وجه باندې دغه پښتو سینما کې ځان ته ځای پیدا کړو او هغې پکې په لوس حالت کې داسې سینونه ریکارډ کړي وو چې هغه د پښتو سینما د بربادۍ سبب وګرځېدو. په دغه فلم کې طارق شاه مین لیډ کې و چې هغه پکې هیرو نعمت سرحدي پکې ویلن و. دا هم د پښتو د سینما یو ګنده ترین او بدترین فلم و. دوستانو، په دریم نمبر موږ سره دی بل فلم چې د هغې نوم دی لیونی سپی. دا هم د پښتو د سینما هغه فحش ترین فلم و چې په هغه وخت کې ځوانان دومره لیوني کړي وو چې شپه ورځ به یې نه کتله او دغه فلم ته به روان و. د دې فلم مین کردار بدر منیر ادا کړی و او ورسره یاسمین خان وه چې هغې هم په بولډ اداکارۍ باندې په دغه کې سندرې ریکارډ کړې وې چې دغه فلم د هغه وخت دومره ګنده ترین فلم و چې دا بی ګریډ کیټګرۍ کې اچول شوی و او د پښتو سینما د دې د وجې نه په ډیره ښکته روانه وه. دوستانو، په څلورم نمبر باندې زموږ سره فلم دی حسینه ایټم بم چې دا هم د پښتو د تاریخ یو ګنده ترین فلم و چې دا په سی ګریډ کیټګرۍ کې اچول شوی و. دې فلم کې طارق شاه هیرو، مسر شاهین پکې هغه اداکاري کړې وه. هغه فحش ډانسونه پکې کړي چې هغه بغیر کپړو په دغه فلم کې ګډه شوې ده. مسر شاهین په خپل وخت کې ډیر کوشش کړی دی چې خپل مینوال ځان ته راوبلي. همدغه وجه وه چې په هغه وخت کې سینماګانې ډیرې په تیزۍ روانې وې او دغسې ګنده او فحش ډانسونه او سینونه به په فلمونو کې ریکارډ کېدل. حسینه ایټم بم هم د خپل وخت یو سی ګریډ فلم و چې په هغه وخت کې ډېرې زیاتې روپۍ ګټلې وې او د پښتو کلتور یې د خپو لاندې کړی و. دوستانو، په پنځم نمبر باندې د مستې جینکۍ. دا هم د پښتو د سینما یو ګنده ترین فلم و. یاد دې وي چې په دې فلم کې د میجر لیاقت نه علاوه ټول پنجابي اداکار و او دا د یو کال ګرل په سټورۍ باندې جوړ شوی و چې په دغه وجه باندې دغه فلم ټول په غلط سینونو باندې ریکارډ شوی و چې جینکۍ به تللې او په هوټلو کې به دغه غلط کارونه کول. څومره چې دغه فلم د پنجابیانو اداکارانو نو بیا هم دا د پښتو په ژبه کې ډب شو او د غټ بزنس کوشش یې کولو. دا هم د پښتو د سینماګانو یو ګنده ترین او فحش ترین فلم و چې په سینما باندې تر ډیر وخته چلیدلی و. دوستانو، په شپږم نمبر باندې دی زموږ سره هغه فلم چې هغه به موږ او تاسو ټولو کتلی وي چې د هغې نوم نشه و. نشه چې په اردو زبان کې هم ډب شوی و چې بازار نوم یې ورکړی و. نشه فلم چې دا هم په کال ګرلز باندې جوړ شوی و چې په دې کې مین کردار ادا کړی و جهانگیر خان، ارباز خان، اسمالته چې د دوی پکې مین کردار او هغه فحش کارونه یې پکې کړي او هغه فحش اداکاري پکې کړې وه چې د هغې د وجې نه فلم ډېرې ښې روپۍ وګټلې او په دغه غلطه اداکارۍ او په دغه غلط سینونو ریکارډ کولو باندې فلم ډېر زیات وچلیدو او په سینماګانو تر ډېر وخته چلیدو. دا هم د پښتو د ژبې اخرنی ګنده ترین فلم و چې د هغې نه پس بیا داسې ګنده فلمونه جوړ نه شو. اوس چې په سینما باندې کوم فلمونه راځي ټول معیاري فلمونه وي، که ډز ډوس پکې وي خو خواته ورسره یو سټوري هم وي. د پښتو انډسټري د داسې غلطو فلمونو د وجې نه تباه شوې وه چې یو ځل بیا نوو اداکارانو د لف سټورۍ دپاره مخه ورکړه او داسې معیاري فلمونو جوړولو کوشش یې شروع کړی دی چې ډېر زر به د پښتو فلم انډسټري مخ پر وړاندې لاړه شي. دوستانو، دا ټول معلومات د دغسې معلومات دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.